قوای امنیتی و دفاعی افغانستان از بطن مردم افغانستان برخواستند، تعلق به مردم افغانستان دارد و از مردم افغانستان قاطعانه و شجاعانه دفاع می‌کند. تاسې په وینې، تاسې په ژمنې، تاسې په عقیدې ثابت کړله چې د دې وطن واقعي بچیان دي. وطن دوستی به حرف نیست، وطن دوستی به عمل است و اردوی ملی افغانستان، پلیس ملی و امنیت ملی افغانستان نهاد و ممثل وطن دوستی است. تاسې د میړانې په برکت د افغانستان وطنی د میدان جنگ مرد خواری میکشین، د میدان صلح حاضر باشید. گویی که د دې وطن مینه ده، په دې مینې باندې دا وطن آبادیږي. و شما فرزندای صدیق از این مملکت، صاحب و مسئول آینده از این کشور است. سرتان افتخار میکنم.